نو خیر دی بینکم بخبل منځ کې فلیس نشتا علیکم بتا سبحانه جناح گناہ الله تكتبوها چې دا سه معاملہ اونلیکي یعنی کدا اونلیکي نو خیر دی خو واشهدوا اذا تبايعتم او گواهان مقرر کوي کله چې تاسو سودا کوي ولا يضار او تکلیف بنشي ور کوله کاتب لیکون کیتا ولا شهید او نه گواتا دغه چې زما په خلاف ته گواہی کوي نو زما طرف نه کاغذ درځي چې گواہی دی وګړو خیر دی نشتا نه شهید ته هم تکلیف نه رسي او یا ته ورته دا ولې لیکل کړیو یا ونه لیکه منکر شه او موږ په پښتنو کې هم غرنګي کیږي کنه دا زورور خلک به هغه ته گواته چرانه شي عدالت نه باغ ته تکلیف ور کوي نه بلیکون کی ته تکلیف ور کوي وان تفعلوا کچری تاسو داسې وکي فانه بس بشکا فسوق بكم دا تاسو باندې ګناوي ان د دې بوج په مستاسو باندې دی بیا وتقوا الله يرجى الله تعالی ويعلمكم او خيتا ستا الله ولا تعالی والله ولا تعالی بكل شيء عليم باشي باندې په ده وان كنتم کچری تاسو علی سفرن په سفر باندې ولم تجدوا ان ممیتا سکاتبا لکن کې فرحان رهن غاڼه ته ویل کیږي نو غاڼه کې دی مقبودتن په قبضه کړی شوی یعنی مثلا لکن کې نشتا تمنه 10 روپیا 10 لک روپیا غواړي یا غواړي بل نشتا نو تاسو را غاړی دا یا مثلا مال دی یا اسلحه دا یا د بانک کاغذونه دي د ځای وغیرہ نو هغه تور سره په غاڼه کې کیره خیر زما کم کولای شي خو کاغذ مکه چې هغه د سود په بنیاد باندې وشي لکه عموما په افغانستان کې داسې کیږي او چې داس مکه زما وته بیا کوي یا دنه फायदा اخلا غاڼې شینو نه غاڼه شوي شینه फायदा غستل دا حرام دي دا به مالک اخلي ها کدا شی مثلا ګډه بيزا غوا یا داسې یو شی چې هغه خرچه کوي نو هغه خرچې په بدل کې دا غشینه फायदा غستې شي لکه په یو غستې شي هو خدای یو طرف ته फायदा شو او د بل طرف ته फायदा ووري کدا شی ورک شو غلپټ کو چرته یا مړ شو نو دا چا سره چې خودي دا دی به زموار نه په د باندې نشته دومره تحقیق به عدالت وکړي چې چل کوي او کا خپل پټه کړی دا کواکی غلا دي شوی دا نو کا غلا وشو ولا یا مړ شو یا بل څه چلو شو نو نقصان مده مالک هغه ته फायदा شو اوس بیا دی بل طرف ته وګوره کده په د دوران کې بچي پیدا وشو یا قیمت زیات شو نو دا फायदा هم د مالکی نو फायदा مې د مالک ته نقصان هم د مالک ته د صرف دا هغه د لپاره غسته دا چې ماغه قرض راکی او کده ور باندې خرچه کوي د خرچې په بنیاد باندې هغه نه ګټه غستې شي لکه مثلا هغه پي کوي خو واخه خوري نو چې واخه ور کوي نو خیر دې پي اوس کا هغه دا جایز نور چونه دغه استعمال دا ناجایز ده فاین امنا بس کچری تاسو اعتماد وکي بعضکم بزنو باندې تاسو نه بعدند زنونا فليؤدي الذي بس بکار دی چې هغه سړی دی امانت ورکی او تو مینا چې هغه امانت چا سره خدا شوه دی یعنی مثلا ما باندې اعتماد وشو په دا شی ما څخه کې خدای شو پکار دی چې دی بیا واپس کی پدې کې چون چاره به نه کوي لکه څنګه چې هغه قرض واپس کړه هم دا غرنګ دی امانت واپس کی ها سوارلې به کوي هغه دې نه واخلي یا د هغه په د هغه واخو یا خرچې د پیسې دیوالي جی وليتق الله عموما دا چې څوک نشي نه وليتق الله او دې کې د الله تعالی نه رب او چې دا رب دی هغه وي په نور مصیبت باندې ځان اړوم یو په قرض درکو بل درته مالم ساته وليتق الله او دې کې د الله تعالی نه رب او چې دا رب دی ولا تکتم شهادت ما پټوي گواہی او من یکتمها چا چې پټکړلا فانه بس بشک آغا آسم قلبه گناہگار زړه داغه والله ولا تعالی بما تعملون بخالي بغملون چې تاسو کوي علیم په هده دین ورستو آسم قلبه بارک یو حدیث ته د بخاری شریف هم ده او د مسلم هم ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان فی الجسد مضعه اذا صلحت صلح الجسد كله یعنی بزړه کې و ټوکړه د غوخي کچېره د اصلاح شي وي نو ټول جسم به اصلاحي او کدا بدن کې د غوخي و ټوکړه دا کدا اصلاحي نو ټول جسم به اصلاحي او کدا خرابي نو ټول جسم به خراب او خبر شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا زړه ده فهو قلب بس خبر شي چې وهي القلب چې هغه زړه ده متفقون علیه حدیث ته نزك الله فرمای آثم قلبه لله ما في السماوات وما في الارض الله د پاره دی ما هغه په السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما هغه په الارض چې په ځمکه کې دي و ان تبدو کچر ښکارا کوي تاسو دا آیت چې کله نازل شو صحابه کرام ډیر پریشان شو ډیر بغي باندې ګران پر وته دا آیت
ځکه چې دې کې الله فرمایي چې کتا سو ښکارا کوي او کزړه کې کوي الله به در سره حساب کوي. یعنی پسړه کې د ګناه را تیر شو امنه الله به حساب کوي او که کار دې ګناه وکړه امنه الله به حساب کوي. نو صحابه کرام دا آیات ډېر ګران پرې وته. آیات معنا اوستا سووري لله الله د پاره دی ما هغه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي او ما هغه فی الارض چې بزمکه کې دي و ان تبدو کچری ښکارا کوي تاسو ما هغه فی انفسکم چې تاسو بزرونو کې دي او تخفوه یا پټوي تاسو یحاسبکم حسابو کی تاسو سره به پاغه باندې الله ولا تعالی یحاسبکم به الله حسابو کی تاسو سره الله تعالی فیغفروا بیا بخنو کی اغا لمن اغا چاته یشاء او چاغه خوخی او يعذب سزا ور کی من اغا چاته یشاء او چاغه غوړي والله ولا تعالی علی کل شیء قدیر پرشی باندې قادر دی. ډیر خپشو صحابه کرام. نو دې خفغان نه بعد الله تعالی دا دو آیتونه نازل کړل او په دې کې دا غي خفغان کو خود لري شو چې انتهایی خوشحال شو د الله تعالی طرفنا او ډیر خوشحالي آیتونه دي دتوا الله د دعا طریقې کم خود له الله تعالی هغه بوجم لري کړی چې ته سر ته نشه رسوله همدارنګي هغه جرمانه او د سزا نه بچ کې چې تا په اختیار کې نشتا او هغه نه علاوه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي بخاری شریف حدیث ته هغه هم چې دو نورونه دي چې هغه یوازې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته ورکړي شوی دي مخکې پیغمبرانو ته ورکړي شوی نه یو سوره فاتحه یو د سوره بقره اخري دو آیتونه آمن رسولنا بعد او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله زه د دې دوه آیتونو د فضیلت نه خبر شوم بخاری شریف کې دا هغه نقل کړی دا خبره امام بخاری نو زه ډیر کمکل غړم هغه سړی چې هغه شپې ود کیږي او د دوه آیتونو تلاوت نه کوي او د دې دوه آیتونو تلاوت به رسول الله صلی الله علیه وسلم مسخوتن کې کو ډیره بهترین ډیره عظیمه دعا هم ده پکې او ایمان اشاره هم ده پکې. اوس تاسو هغه واوري به خپل ذکی آمن الرسول ایمان راوړی دی پیغمبر اول ایمان پیغمبر راوړی دی بما پاغه باندې انزل چې نازل کړی شو الیه د طرف ته یعنی قران کریم اول ایمان په رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دی من ربه د درب طرفنا والمؤمنون او ټول مؤمنان هم کلون دا ټول امن ایمان راوړی دی ټولو بالله بالله باندې او ملائکتی او فرشتو باندې او کتبه او کتابونو باندې او رسوله او دغه پیغمبرانو باندې ټولو ایمان راوړی دی. لا نفرقو مونږه فرق نه کوو جدای نه راولو بین حدن بمنځ یو کس کې مر رسوله دغه د پیغمبرانو نه ان عیسایانو غوډه نه وایو چې عیسی علی السلام نعوذ بالله الله سویره او يهوديانو غوندې چې عیسی علی السلام سره د پلار نه پیدا شوی نه نعوذ بالله ایو تبل سوای یا محمد صلی الله علیه وسلم سره منونا ادا نه من رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ماته په یو پیغمبر باندې هم فضیلت مرا کوي او کچا ماته په بل پیغمبر باندې فضیلت راکو تاسو پوه شئ چې دا دروغ وای او مونږ ټول داس یو لکه د پلار نورونه او میاندې مبدلی دي دغه شریعتونه بدل دي او دین د ټولو یو دی او حکمیت د ټولو د الله تعالی بیان کړی دی. وقالو او دی ویلی سمعنا من غواوردا واطعنا امنا لمغا دا خاص صفت د مسلمانانو او د يهوديانو صفت داو چې غي ویلیو تاسو اوریدلی وا چې سمعنا وعصینا من غواوردا خو امم نه منله منیمنا او د صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی امت صفت داده چې دی واوري واطعنا او بیا وی امم منله لکه نن موږ احکامات واوریدل نو الله تعالی موږ ټول ته توفیق راکړي چې موږ وی واطعنا او الله تعالی دې اطاعت توفیق هم راکړي. غفرانک بخنه غوړم غتانا ربنا اعظم غربا و الیک المصیر هم تا طرف ته واپس درتل دی. لا یکلف الله تکلیف نور کوي الله تعالی نفسا هیڅ یو کستا الا مگر وسعها داغه د طاقت مطابق یو شی ستا په وس کې نشته تاغه کول نه شي نو الله طرف نه ملامت نه الله طرف نه ملامت نه تاسو سوال غا جواب ده. همدا غرانګي په سورته حج 87 نمبر آیات 87 کې 87 و اتیم ما جعل علیکم فی الدین من حرج تاسو باندې الله تعالی په دین کې اضافي تنګی نه دی خو دې تنګی در باندې نشته. همدا غرانګي سورته بقره کې تیر شوی دی یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سورته بقره آیت نمبر 185 185. همدا غرانګي سورته تغابن کې الله تعالی فرمایي تغابن آیت نمبر 16 شپږم فتقوا الله ما استطعتم و یریږي د الله نه څومره مچ طاقت رسی نو الله دې زیات نور رضینا بالله ربا الله زموږ بهترین رب دې موږ پر راضیو
لا یکلف الله نفسا تکلیف نور کوي الله تعالی هیڅ یو کس ته الا مگر وسعها د غیر طاقت مطابق لا حادث